په پیل کې مولوي ضیاء الحق حماد د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه مولوي سراج الدین حقانی پیغام ولوست چې پکې د پکتیا، خوست، پکتیکا، لوګر او غزنی ولایتونو کې د تشکیل او تطبیق او تصفیې په اړه لارښوونې او د پلاوي سره د همکارۍ غوښتنې شاملې وې. مولوي شمس الله په خپلو خبرو کې ویل د امیر المؤمنین او د رئیس الوزرات د لارښوونې سره سم د هیواد ټولو زونونو لپاره یو لوړپوړی پلاوی ټاکل شوی ترڅو د تشکیل، تصفیې او شکایاتو د راټولولو په برخه کې گزارش ترتیب او لوړو مقاماتو ته یې وړاندې کړي. هغه ویل په ټولو لازمه ده او مسؤلیت لرو چې د نظام د پایښت لپاره داخلي ادارې منظمې او واقعي اشخاص په دندو وګمارل شي او د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي. د غونډې په لړ کې مولوي محمد علي خان زاهد د کورنیو چارو وزارت لارښود او امریه بیان کړه چې په 10 مادو کې د تشکیل، د تطبیق او د تصفیې په اړه لارښوونې او هدایتونه شامل وو. په ناسته کې د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي مشر مولوي موسی فاروق د راغلي پلاوي په چوکاټ کې د کمیسیون اهداف وړاندې کړل او ویل د یاد غونډې موخه دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت لخوا چې نوی تشکیل جوړ شوی د تطبیق او تصفیې په اړه چې کومې لارښوونې شوي د ولایت له مسؤلینو سره شریک کړي. هغه ویل پلاوی باید خپل سفر پر مهال د تشکیل، تطبیق او تصفیې اساسي مسایلو ته پاملرنه وکړي چې په یادو دوه مواردو کې به خپل چارې د ولایتي ادارې په همکارۍ مخکې بوزي. هغه ویل له علما کرامو او سپینګیرو سره د لیدنې وشي ترڅو هغه کسان چې د افغانستان اسلامي امارت په چوکاټ کې کار کوي او کړنې د ولسونو د زورونې سبب ګرځي په ګوته کړي ترڅو پر ځای وړ کسان وګمارل شي او دا زموږ هدف دی چې زموږ تشکیلات له ناوړه کسانو څخه پاک شي. ورپسې د خوست ولایت د حج اوقاف رئیس شیخ مولوي حلیمي او شیخ عبدالرحمن د موضوع په اړه ویناوې وکړې او وروسته قومي مشر عبدالرحمن زادران د قومي مشرانو په استازیتوب خبرې وکړې. ویل د قومونو یووالی او د دوی وړاندیزونو او غوښتنو ته رسیدنه مهمه ده. وروسته خوست امنیه قومندان د غونډې ګډونوالو ته وینا وړاندې کړه او ویل د راغلي پلاوي غوښتنو ته به پاملرنه کوي او په ټولو چارو کې به ورسره همکاروي. ورپسې د ولایت مرستیال مولوي محمد انور دین پرور خبره وکړه او ویل موږ به د خلکو ساتونکي جوړ شو او د خلکو ستونزو د هواري لپاره شپه او ورځ کار وکړو، د دولتي ادارو دروازې خلاص وساتو او عامه خدمات پراخ کړو. د غونډې په وروستۍ برخه کې خوست ولی مولوي محمد نبی عمري وینا وکړه او ویل ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کوم چې له راغلي پلاوي سره په هره برخه کې همکاري وکړي. هغه ویل په خوست کې د ملکي او نظامي ادارو ترمنځ همغږي موجوده ده او هیڅ ډول اختلافات وجود نه لري او چارې په مشوره او همغږۍ مخې ته ځي. هغه ویل نظام د ټولو خلکو دی او هر څوک حق لري چې د وړتیا او دیانت ته په کتو په نظام کې دننه وګمارل شي. هغه له ټولو نظامي کسانو وغوښتل هیچ چاته اجازه نشته چې ولس وځوروي او په عادي کړنو د خلکو د ځورونې لپاره بهانې جوړې کړي. دا زیاته کړه د ولس ستونزو او شکایتونو ته باید غوږ ونیسو، ځان ته یې نږدې کړو او په ټولو چارو کې که د دولت دننه او د باندې دي لکه څنګه چې ژور اصلاحات رامنځته شوي د اصلاحاتو لپاره کار وکړو. هغه ویل د ولایت په کچه ټولو پلانونو پراختیا او پرمختیا ته پاملرنه زیاته شوې او د مرکز ټولو موضوعاتو ته به پر وخت رسیدنه کیږي.